د خبرونه راتېرېږم ما خو زه د ټول نه وړاندې زه د خپلې خوشحالۍ اظهار کوم. زه خوشحاله شوم ما ته منیر بنیري چې څنګه په سټارټ کې موږ ته واقعي چې پته نه وه چې پروګرام څه ترتیب دی، خو زه خوشحاله شوم چې دا زمونږ د وطن خلک هغې د خپل وطن د تولید دپاره هغې کار هم کوي او زمونږ خپل فوډ د هغې لانچینګ سرمني ده. نو زه د دې اونر څوک هم چې وي که عثمان حاجي دی د هغې ملګري دي ټول ته زه مبارکباد وایم. او زه بیا خپل انویسټر باندې صرف دغه یو غږ کوم چې خپلې پیسه خپله سرمایه ده چې څومره په نږدې خپل لوکیلیټي کې مونږ دا انویسټ کړو نو یقینا چې دې خاورې ته به دې هم فایده وي. نو زه د خبرو نه راتېرېږم جمشید صاحب ډېره زیاته مننه کوم د دومره درنې خوږو الفاظو او یقینا زما دپاره دا د اعزاز خبره زه ډېر کوچنی وم، زه ډېر ماشوم وم. ما په ټي وي باندې شو کته جمشید صاحب به د هغې اناونسري کوله and he was one of the best at that time he was the best still you are the best so lots of appreciation for Sir Jamshid please. دا یقینا لویه خبره ده چې بیا نن ته ما په سټیج باندې راوړي. it wasn't like a dream came true for me so thank you it's enough for me چې تاسو ما سټیج ته راوړئ او ګیله دې وکړه ستا خبرې ستا دې د سترګو اشاره وي خو د چړو په څوکو لار وي در بشم خو ته ما ته ټلیفون وکړې وې سبا راشه په ټي وي کې ریکارډینګ زه ته یم صاحبه سبا زما کلاس دی او ما 10 کاله کلاسونه نه واخیستي اوس زه ښه صحیح کلاسونه لم د هغې نه پاس ته مشاعره کوم نن مې هم کلاس ته لکه حاضري کړل ته راغلم صحیح ده چې دوه شعرونه وایم دوه غزلې وایم دوه نظمونه وایم بیا که تاسو څه پوښتنه وه ټیک ده که نه بیا به زم چې ښځې ګناه دې وکړه ښه دې وکړه ښځې ګناه دې وکړه ښه دې وکړو نه ځي نو بیا دې وکړه ښه دې وکړو وږې وې غلا دې وکړه ښه دې وکړو زهر شم لما دې وکړه ښه دې وکړو. مننه. د غزل یو څو شعرونه وایم چې بغیر لتا د ګلو رنګ اخ بغیر لتا د ګلو رنګ اخ ماتې پیالۍ او سوي بنګ اخ بغیر لتا د ګلو رنګ اخ ماتې پیالۍ او سوي بنګ اخ په دې بې ننګه او بې پته نړۍ ستا د نیازبینې خولګۍ ننګ اخ په دې بې ننګه او بې پته نړۍ ستا د نیازبینې خولګۍ ننګ اخ او ګوتې یې خولې ته کړه ویې ویل جمشید صاحب ګوته یې خولې ته کړه ویې ویل تا خو راوړي دي لونګ اخ ګوته یې خولې ته کړه ویې ویل تا خو راوړي دي لونګ اخ ویلې ما ته مې همزوري وایي دومره زین او دومره دنګ اخ ویلې ما ته مې همزوري وایي دومره زین او دومره دنګ اخ او دانشه څه درب احسان دې پتا دانشه څه درب احسان دې پتا درته ورځېږي هر ګړنګ اخ په ما د هرې نشي بیل بیل اثرات او ته په ما د هرې نشي بیل بیل اثرات او ته یو چا ویشلې په حرامو کې زکات او ته من په ما د هرې نشي بیل بیل اثرات او ته یو چا ویشلې په حرامو کې زکات او ته جمشید صاحب یو دوه شعرونه دا یو شعر تاسو ډالئ چې زما یو درې څیزونه ډېر خوښېږي ډېر خوښېږي زما یو درې څیزونه ډېر خوښېږي ډېر خوښېږي دغه خواږه درانه خویونه ستا عادت او ته زما یو درې څیزونه ډېر خوښېږي ډېر خوښېږي دغه خواږه درانه خویونه ستا عادت او ته منیر جان بنیري ته شعر ډالۍ کوم چې والله که غم یې وکړم غم یې وکړم غم یې وکړم والله که غم یې وکړم غم یې وکړم غم یې وکړم که مې نصیب شوه توره شپه سوړ حوالات او ته زه حق حیران یم دانش ستا باغي فکرونه زه حق حیران یم دانش ستا باغي فکرونه دغه زیارت دا تعویضونه جمشید مناجات او ته مننه. نظم وایم الله یو کې چې مړی د محمد ګرستیا وکړي چې د کونډو یتیمانو د بربنډو ماشومانو د بېوزلو غریبانو د خانانو نوابانو د دیواړه انسانانو په هوا کې د مارغانو په پنجرو کې د توتیانو په اوبو کې د میانو په ځنګل کې د زرکانو د زړګو نه خبر خدای د زړګې به مې پړق کوچ وي که قصه مې درته وکړه د کونډو یتیمانو د بربنډو ماشومانو د بېوزلو غریبانو د خانانو نوابانو د دیواله انسانانو په هوا کې د مارغانو په پنجرو کې د توتیانو په اوبو کې د میانو په ځنګل کې د زرکانو د زړګو نه خبر خدایه د زړګې به مې پړق کوچ وي که قصه مې درته وکړه. عثمان حاجي ته یو بنډه لیکم چې زه دینداره دنیاداره زه بلکې د ټول انویسټرز ته دا ډالۍ چې زه دینداره دنیاداره خود مختاره بې اختیاره بې له یاره بې دیاره
بے لهاره بې سینګاره ستا نظار پروردګاره ژوند دې سر وخوري سرکاره خبروم دې له بازاره تن خرڅېږي دوکانداره مخامخ په دغه لاره د دې پاس بالاخانونه د مجبورو د مجرونه د شاهانو د کوټو نه د رنګینو تورو شپو نه خبر خدای دا زړګی به مې پړق وشوي که قصه مې درته وکړه زنځیرونو کې راګیر یم جمشید صاحب دا شعر تاسو ته بند ډالئ ځکه چې ما د پاره چې تاسو ویلي چې زنځیرونو کې راګیر یم زنځیرونو کې راګیر یم بندیزونو کې راګیر یم زړه مې نه غواړي خو بیا هم په وهمونو کې راګیر یم ګیرې چاپېره رانه بل دي په اورونو کې راګیر یم ژوند د پېغلې ډمې پیچ کې چورلکونو کې راګیر یم بس بار شم نمداره ستا نظار شم کردګاره د ژوندون د دایرو نه د ملا د فلسفو نه د جنت د باغچو نه د دوزخ د سرو لمبو نه خبر خدایه د زړګی به مې پړق وشوي که قصه مې درته وکړه یو نظم بل ویم چې بیګا مې ډمه ولیدله بیګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو رو به ګډېدله مولانا صاحب بیګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو رو به ګډېدله نرۍ شونډې یې پاڼې ښکلې مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به رو رو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به خواته یې راخوېدله چا شراب وڅښل نشه شو چا د چرسو لوګی راخ که زه هم محفل کې ناست وم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروت وم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یېرېږي یا خو ډېره د کمسله نه حیا شته نه شرمېږي زه لا دغه سوچ کې پروت وم زه لا دغه سوچ کې پروت وم چې مې شړنګ د پانزیب واورېد چې مې پورته وکتلو سپوږمۍ ماته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وي اخري سوچ دې ښه نه دی زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وي اخري سوچ دې ښه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبرې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یېرېږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډه بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم دا یې وي او موسکۍ شوه او نرۍ اوښکې یې توی کړې زما هم لټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه جمشید صاحب اوښکې بیا مې مېلمنې شوې د بڼو په سر ډېوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویان شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته ډېره